دا یوه مسئله ده الله جل جلاله په اول درس کې په اوله وحی کې نبي علیه الصلاة والسلام ته د دې خبرې درس ورکړی اقرأ باسم ربک الذي خلق دا اول درس اقرأ باسم ربک الذي خلق التم رب د رب په نامه ورته یاد کړی دی اقرأ ویل وکه باسم ربک په نامه د رب د رب نوم یاد که رب څوک ده الذي خلق رب هغه ذات ده چې تخلیق یې کړی دی د رب د ربوبیت اول اثر پر انسان دا ده چې انسان یې جوړ کړی دی الذي خلق تخلیق یې کړی او تخلیق یې له داسې مادې کړی ده خلق الانسان من علق انسان غوندې شریف مخلوق انسان غوندې لو هستی انسان غوندې کمالدار مخلوق الله جل جلاله له یو ډېر ناچیزه شي جوړ کړی ده چې هغه علق ده علق هغه ټوټه د وینې ده چې د ښځې په رحم کې د نطفه په وینه بدله سي دې ته علق وایي هغه یوه وړه ټوټه وینه ده هغه په خپل ذات کې لږ هم ده کمزوري هم ده او حقیقت هم یو ډول ده او نجسه هم ده د دې ټولو کمزورو صفاتو سره سره الله جل جلاله له دغه علاقه څخه داسې زبردسته مخلوق جوړ کړي لکه انسان دا کمال د قابل نه و دا کمال د فاعل و یو اصطلاح راځي یو ته قابل وایي یو ته فاعل وایي قابل هغه دړې دي چې د نجار په دکان کې پرتې دي بیا نجار له هغه څخه یا دروازه جوړوي یا میز ځینې جوړوي یا چوکۍ ځینې جوړوي یا تخته ځینې جوړوي یا کټ ځینې جوړوي دغه دړو ته قابل ویل کېږي یو بیا فاعل ده فاعل په خپله نجار ده که دا دړې هر څونه وخت پرتې چې نجاري پر لواړی راواړی نه شی نه ځینې جوړېږي بیا نجار دا دړې رااخي یوه په بله کې سره اچوي مابین کې میخونه ورکوي پیوستونه یې بندوي بیا یو شی ځینې جوړوي نو دو کې د دوو شیانو تاثیر راغی یو قابل سی چې په خپله دړې دي یو فاعل سی چې نجار دی که چیرې دړه و لرګی بیکاره و دا بیکاره کمزوری لرګی و نجار ته راوړ بیا نجار دروازه در جوړه کړه دروازه دې نه سوه خوښه بیا نو ته نجار ته وایې چې دا ولې کمزوري ده هغه وایي لرګی دې بیکاره راوړی له بیکاره لرګي خو نو زه ښه دروازه نسم جوړولی او که لرګی هر څونه ښه لرګی وي چې نجار نه یم ښه شی نسي ځینې جوړولی نو د قابل ښه والی هم غوښتل کېږي د فاعل هم غوښتل کېږي هم به لرګی ښه لرګی وي هم به نجار تکړه وي نو بیا ښه شی ځینې جوړولی شي خو د الله جل جلاله کار چې انسان یې جوړ کړی د هغه د دې په خلاف ده په قابل کې چې ماده ده یوه ټوټه وینه ده په دې کې هېڅ کمال نشته
دا بیکاره عنصر ده، نجس ده، کمزوری ده، لږ ده، یو عنصر ده. خو دا کمال چې په دغه ټوټه کې راغی، انسان غوندې مخلوق یې دنیا ته راویستی. دا د فاعل کمال و، دا د الله کمال و. الله داسې زبردسته کمال والا ذات ته چې له بیکاره شي هم ښه شی جوړولی سي. خلق الانسان من علق، انسان یې له علق جوړ کړي. انسان زبردسته مخلوق ده. انسان په ټول کرای کائنات کې ښایسته مخلوق ده. تر انسان ښایسته مخلوق الله په دې نظام د کائناتو کې نه ده پیدا کړی. الله پاک وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وایي انسان موږ په بهترین جوړښت کې جوړ کړی دی. انسان تر لمر ښایسته ده، انسان تر سپومرۍ ښایسته ده، انسان تر اسمان ښایسته ده، تر مځکه ښایسته ده، تر حیواناتو ښایسته ده، تر مرغانو ښایسته ده. انسان بهترین غوندې ښایسته مخلوق ده. او بل ځای کې قرآن کریم کې راځي الله پاک وایي ولقد کرمنا بني آدم. موږ انسان په معنوي لحاظ هم عزتمن پیدا کوي. انسان د عزت خاوند ده. انسان د کمال خاوند ده. انسان چې خپل انسانیت پر کار واچي، انسان تر ملائکه و بهتر مخلوق ده. انسان چې خپل انسانیت پر کار واچي، په ټول کرای کائنات کې انسان د عزت وال مخلوق ده. خو انسان الله جوړ کړی له علقه ده. خلق الانسان من علق. دا الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په اول درس کې د ربوبیت اثر بیان کوي چې د رب څه معنا، د رب څه معنا ورکوي. دلته په دویم درس کې ورته وویل وربک فکبر، د رب لویي بیان کړه. وربک رب ستا چې دا فکبر لویي خلکو ته بیان کړه. خلکو ته دا درس ورکړه چې ته یو داسې مخلوق یې چې یو ډېر کامل د کمال او د جلال والا ذات ستا تربیت کړی ده، ستا پالنه یې کړې ده. او د هغه تربیت نمونې ورته بیان کړه.